ابل چې چاته ویل رخصه والا ولې یو پیر د ځان سره د ورځې 2000 روپۍ راکولې ماته تزما سره انا خیر پیر سره زتلم دا شولار څه مطلب هغه پلانې غره لره ولاړسه پلانې غره لره ولاړسه پلانې علاقې لره ولاړسه اګه نیم څه وڅ ساده خرج بیا شو وخت سره دا پیر صاحب اوس له ونی سوي دي څه بلا په سوي ده پیر صاحب را ولاړ سلو بس یو ایدرب ولا علل ولاړی چې ولاړی الته به مذکر او کیندله تعویذ به پټ بیا بل ځای ولاړ الته به تعویذ پټ کاله به خلک ول را لاغت پتا تعویذ سوي دي کوډی د سوي دي جادو تر سوي سنو بیا ستا تعویذ بس څو غواړم تور څو غواړم دا غواړم چر غواړم 2 روپۍ راک بس بستا کار نو څنګه راکینو ورسه پلانې لا کېلره ایدرده د ایدرې چورلې اول چنۍ قبر دی بیا غټ قبر دی بیا جنډۍ پر ولاړه ده د دې وڅنګ ته یو ډبره پرته ده دا ډبره پورته کړه ته یو شی پروت کار چولاړ شو ګورو راځي پاو وای پیغمبر علی السلام جن پاتې چې د ایمان پر دا پیر اول زموږ ځای تللی نو چاول دا پیر چې دی هغه پټ معلومه څنګه پیر دی پټ معلومه انا ما پلتی دی چم وکي پیر صاحب ته وای ورته پیر صاحب ته پروندم پرېږده سبا هم پرېږده ما ته په زړه کې خالي ټول ښکنځا ورته وکړه که څوم ښکنځا بده خبره ده ورته ورته ما تا ته څه وویل په زړه کې ته وایي یار څه دې وویل ورته ما ښکنځا درته وکړل پیر صاحب زه مخامخ درته ناست یم ته زما په خبرو نه یې خبر نو زما په کور ته څنګه خبر زه د کومې علاقې سره راغلی یم وچک لکه ټګي ده سارمال منزل وایست سیدا یاسین شریف وایست که مړ کېدی خدای دې سره مړ کړي والله که په پیر راوګرځي والله که د پلار دی والله که راوګرځي د ور نکدي والله که راوګرځي صحیح سلو هیڅ شی نشته نو دا خپل خوند ته وایم پر پیرانو مګرځي دا دنده پرېږده ستا عزت در نیلاموي تا وپېژنې بیا په تا هر رقم تعویذ کولی شي کنز العمال والا یو حدیث نقل کړی دی فرمایي پیغمبر اسلام چې کله دا ژړې بیشته میشته دا کاټ کوي چې کاټه کې بیا څوک کوډي نشي وکولای ستا یو بیشته ته ورنو د پیران دا جادوګران دي دا ساحران دي الله رسول فرمایي د دې بدله چشته د دې جزا چشته د جادوګر په تور حساب عمران خان دراولات دګر جادوګران مردار دګر جهان مجاهد بدای شي دګر جهان پاکستان جادوګران مردار کی هیڅ ګناه نه لري سپی مردارای نو خدای مردار یو سپی په علاقہ کې لونی سوي ګر جهان سره غولې چا بیل چر اخرسه دا چا پلنګ راخسي چا تو فقر راخسي چا ډبره پلاش کې چا خرته پلاش فکس د سپی لونی سوي عشان سپی لونی سوي څو کسان به وخت نو دلته چې دا سړی لونی سوي د خلکو کورونه ورته با کړلو وڅوي شځه په سړی طلاق کړله کوز د سوي شځه په سړی طلاق کړله ورور سره جلا کړلو ورور زوی پلار سره جلا کړلو خاوند د کور والای سره جلا کړلو دلته به څنګه سره د پیرسو تر دا سپي به تر دی نه ما چې کوم څه کوم سپي درته وکړل صحیح خبره خلاص ده سارمان منزل وایس بازار کې خرچیش په لاس 15 روپۍ دی راي وړ خپل هر بچی ته جلا وای که نجات واغه په دغه خبره کې دي کنو اشه پای چې دی لکه ټول پیران ژوند دی وای پای چې اوس مرته ژوند دی وای یو پیر یو نیم سل کال عمر څک سره دی پیر دی الکه تم مړی زمرم تم په هسپتال کې پروت زم پروت تم ډاکټر ته بلین کې ولاړې زم ولاړې نو ته څک سال لري که غواړئ ځان د مهمو اسلامي معلوماتو څخه خبر کړئ د الحاج مولوي نورالدین اغا په نوم فیسبوک پاڼه خوښه او له نورو سره یې شریکه کړئ.